ډګروال ته په تور د مثال زه د نظام غراغله د اتیا سلنه ماشاءالله پښتانه دي هغه کوم شان چې تا قتل لنډغر او چورو چپاول اختطاف وغنا دا خو ورک شو دغه وته منی اوس که دا نظام ته نه خوښی داسې بدیل لري چې د ځای کور کی دا نظام خو خېږي تراب صاحب مخالفت زه نه کوم د نظام نه د دې نظام زه اوس هم ملاتړ کوم اوس هم مخالف د خپل جبهې سره مخالفت کوم مال نه اوس مثال مخکې هغه خبر ما تاسو ته ویډیو کال کې یاد کړ زه تقریبا یو جلسه کې ناسوم مثال دوی د افغانانو دغه کې نه وای د افغانای تو که افغانان څه کنن سبا ټول تاجکان مونږ پښتونونه بد راځي نن که ازبک ته که تاجک ته که هزاره د ټول یو لاس دی مونږ زه دا ورته وایم نو د خارجي پالیسي نه تیر شي طالب جان وروره خپل پښتون ورور چې په هر وطن کې راوړه دا نن زه درشم ما سره 2000 کسه په ضمانت باندې تیار وم سلو کسه د خپل پښتانه لرم د دې جبه کې درځي درته خو ته ګوره د پالیسي اوله ته پالیسي خارجي پالیسي ده دا پالیسي د خارجي نه تیر کا اول لن مثال کوم دا ایران د ایران درته خیمه اوس موږ افغانان چې دی کومه د ما دوست دی ایران وای روس خېله اسما دوست دی خو زه نه پرېږدم چې په مکتب وکي دنه پرېږدم ګوره ایران مستقل سلیخ کاله کېږي د ایران جوړ شوی دی مثال ځان وګور نړۍ ته ځان جواب ورکړي په اسرائیل باندې دوی ځنه مشکولې خو ګور طالب نو ته دغه زوایم خارجي پالیسي تیر کنن سبا ته سفیر مختکره پارته کې سفیر روان کړي د مخته روان کړي ته په اول پښتون دبوي ځکه خبر وکم اول ته پښتون په سره اخر دا په پښتون له تمخ نظام کې کافر وي ته کافر وي ځکه قسم درته خو قسم خو دغه اردو ملي کې پولیس کې کمانډو کې خخه مسلمانان وو ټول مجبوریت راغله غریبین راغله 15 روپۍ کوته وسی بچانو رز وګټي او بل په لوګر کې زمونږ سرباز شهید شوی په لوګر په دینو کې پوسټه کې ک طالب جان غلط کوم خاطر څو بلدي اوس هغه قران شریف روزه مبارک او ورځ قران شریف راخصه و د طالب وشته هغه وینه نه پاکېدل د شپې هغه وینه به شغله وهله د سرباز خو خاینان و په دولت کې دا وکیلان به وزیران به ټول خاینان و دا لوی خېټه نن سبب خارج کې پراته دي مونږ تر پدار ټول خارج سر مونږ تر پدار پراته یو او دا حکومت باندې زه خاص نو کې نه سم خو فعالیت هم کړو دوزه غل ورکړل غل نن سبا نشته غل مکمل په کابل کې نشته غل ورکړي دا زمانه ما لنډغر ورکړي لنډغر براله لنډغر به دا اشرف غنی عکسونه بيشتل زه خپل حکومت دګروالم سره نشم کولای په شیخ واته لاړم اجازه ماته نه راکول ته چې مې کوي په کیمیر په شکیمیر دا زه ورته وایم زمونږ یو سرباز پښتون نه معنی یادېږي پنځیر کې زپې کړي معنی یادېږي دا خو زوایم مزق په دې باندې اقرار کوم لنډغر ورشوي دي خو اوس طالب رول د خارجي پالیسي د ځان لري کې د خارجانو خبره د نمونه راشه یو حکومت جوړ کې پښتون ور باندې غاکو کې راشه پښتون ورا سم ملاتړ ورکا دا غنم زور زم بل ورځي پښتون د حمایت کوي دا قوي ورته جوړ شي یو قوي اردو باید جوړ شي په نړۍ کې د هر چا جواب کې پاکستان په مقابل کې ودرېږي د ایران مقابل کې ودرېږي د تاجکستان د هر چا مقابل کې ودرېږي ته اول لاره خپل اردو د شل کال اردو د څخه لاره تبا کړه لاره ختمه شول اردو تبا دا چا د خارجانو پالیسي و د خارجانو نمونه بنا د خارجي پالیسي ترمخ پالیسي و د ترمخ پالیسي د ځان وباسي خالد مارو بخنه ورکوله که محکم د مکار تر ونغر د کړو موږ نه وجره پاتې کیږي خبره وکړه ډګروال زما خبره هم داسې پاتې شوله خیر دی زه منم چې ستا ته درد درکوي موږ هم چې د هېواد نه بارې تراب صاحب هم دی ټول بارې موږ ټول بارې د یو مړې رزق پسې راوتلي که نه او دا زموږ فرض دی په موږ باندې چې ورونه یو که خپلوان یو که فامیل یو کار کوي باید دا موږ چې سپورټ کړو مالي لحاظ ځکه چې وطن کې کار نشته دی دې ورور یو خبره مخکې وکړه چې الحمدلله څه کال د اختر چې دی په صلح کې دی صحیح ده یعنې صلح کې د دغه کې دی دا څه ورته وایي په جنګ نشته صحیح ده مخکې چې دی موږ مخکې اخترونو کې موږ فزیکي مړه کېدو خو سږ کال چې دی زموږ اولادونه زموږ ماشومان چې دی دا یو کال چې دی روحي مړه شو یعنې مکتبونو نه پاتې شو موږ نه دولت سره کوم اختلاف لرو نه کوم ټوپک والے ولا کا خبره د تفنګي په چلم پوي چې څنګه استعمال ولا کوم د سپیلا کړی چې څنګه کیږي خو خبره دا ده چې زموږ د موجوده دولت نه دا خواهش ته لکه تاسو هم د ځوانان په کار پوي خلک راولي تاسو نه په کوڅو کې خوشي کې زینو چې شي کوي نه الته په وظیفه باندې وګماري وظیفه ته ورکی چې راځو ورته د کار سره ته د وطن ته خدمت کړي ته چې د وطن خاور ساتل راځه زما وروري خبره ختمه بل دا د عفو ټکټ لري کی عفو لري کی صلح وشوا دا صلح یو ډیر د مینیمم دی دا عفو چې دی کنه که جرم تشي کنه جرم جانبین شوی دی کما پتا حکومت چې په طالب داس کړي دی دایمه ته ګلان غاړي ته خو نه دی چې خدای په داس کړي دی دا د عفو نوم ته صلح وشوا دا صلح ډیر یو د مینیمم دی الله تعالی والصلح خير دا بار په حدیثو کې د الله په کتاب دا بار راغلی والصلح خير والصلح خير فاصلحوا بينهما
یعنی که زه راته همدا وشمار کړم کوم شل ځای به د الله په کتاب کې درته ثابت کړم د رسول الله په حدیث کې به درته ثابت کړم دا صلح دغه د صلح ټکی دی راولي دا موږ عفو وکړه یو وروره دغه عفو دې لري کې دا صلح راولي بس غاړه په غاړه صلح دې ته وایي چې زه تا په زړه کې ونیسم په زړه پورې رانیسم کوم ته ما زړه پورې دې ته صلح وایي دې ته روغه وایي دې ته د مرور ورونو پخلاینه وایي دې ته او دې د مینې لفظ دی ډېر زیات د مینې لفظ او که عفو شي مطلب دا چې ته مجرم یې او ما معاف کړې او بیا دا خلک داسې لږ نفرت غوندې دغه دی اوس لکه ما نه څوک یو پیسې پټې کړي زه ورته چې دا زما مجرم دی او بس معاف مې کړ دا خو صلح مهمه ده چې موږ صلح وکړو سره صلح وکړو بس راځي ورونو سره په یو ټغر کینو زما دومره تقاضي وي کنه چې دا خلک رااله مې زکه خیر ما د دې د انټرویو واورېدې خبرې مې واورېدې ډېر زیات خوشاله باور په خدای کې ما 18000 روپۍ ما مصرف کړي مې زه نور شي کوم پر دې ملک ما زما دا یو چاته خو بالغ دي سی وي دومره تعلیم میکړي چې تاسو بالغ دي سی وي ما بل وطن مې هغه چې ورس تیرېدلې مکتبونه دا یو کارو شو نشته ملي بیرغ اعلان وکړي کار اعلان پرونو کو چې ډېر زر علماء د شورا معین صاحب اعلان وکړي چې ډېر زر یو ټوخه په کې ورکه چې داخله کو خالي د طالب مو خالي سي دفتر روزه په دې دغه یو خزه غنجي هغه چا کول نو می غنجي چا ته ټول اوریدونکو لږ معذرت غواړم ان شاء الله دومره ولې چوکاټ نه بارم نه هغه چا نه کوله هر ورځ بار په مرکه راتلو غنجي مرکه دی راوي یاره ما وي باور مې نشي په یو ورځ دا ورکړه وي باور مې نشي وي ورې کړې کو د سما دی ورکوي باور مې نشي وي سب بل هفته کې دی واده دی وي باور مې نشي وي ډولې در پسې رااله موږ ورته ډولې چې تاسو جنګ وي باور مې نشي د میړه کور ته ویوړه چې د خاون کور ته ویوړه مې خاون کور ته اوس راورسېږي وي باور مې نشي چې کله سبا شو وي اوس مې باور راغی ورور تر هغې نه منو چې تر څو چې صحیح معلم په مکتب کې ولاړ نه یو ماشومان په مکتب کې ناست نه تر هغې ولاړ نه مده ګل مرجان نه مني ته تاسو سبا شي نه کنه بخنه غواړم یو خبره به وکړو همیشه باید انسان مثبت خواته لاړ شي نیگیټیو یا منفي انسان دی ورک شي اوس اوبه چې د پښتو کې ګوره ساده مدامتونه تر شو عادي نه تر شوي اوبه چې د وخت نه تر شي نه راګرځي دا هندغه مه کوه که قتل شوی قتال شوی دواړو خواو ته شوی عفو شوی نه شوی مسله خلاص شو و د صلح دا صلح نن چې دا صلح وشو د هر تیاری پسې رڼایي راځي نو ته که اوس د تیر د ګورمړي راوباسې چې دا چینجي کړي نه دي کړي نه سبا غمه وکړه مثبت خواته لاړ شه خفه ور نه راشي نظام د جوړ شي ملاتړ وکړي ښه دا نظام زه نه منم ته نه منې بل نه منې څوک راوړو په ځای اسمانه تو به زه فرشتې راوړو زمونږ دومره امید پیدا شو تراب صاحب چې لکه دغسې اخلاقي نورونه وګورو که نه چې بیا طالب کې لکه بېګا یو لنډغر پیدا شوی په خدای بیخي مې د دې وطن نه په زړه توش خیر ما سره ویلي خو ما ګوره بخښنه غواړم ما پروګرام جوړ کړ چې د مکتبونو اعلان ښه نظر او ښه خبر و دې پروګرام باندې راوړو خو په دې کې هم نه پرېږدي همدا اوس ما ته میسج شوي که په تا زه واورم وایي ته د طالبانو حمایت کوې چاپلوسي کوې دا کوې زه دې پسې نه ګرځم چا درته ویل چې غوږ د سپي وړه لږ تکلیف وباسه دا غوږ چې ګوره سپي پسې منډې مه وهه او متل لرو د سپي په خولې سین نه مردارېږي وایي کاروان تېرېږي سپي غپېږي دا به خپل کار کوي زموږ او تاسې کار به د ټولنې د اصلاح لپاره یو ملګري علما سپینګري مشایخ انجینران ډاکټران دوی نه به ورو یو خپه ورنه که راځي په خلا شي نو دا به خو نیک کار یو ښه مصلحتي دا نه چې ته ورو شر کوې فساد کوې د ابلیس غوندې ورو په جهنم کې فریاد کوې که نه باید ښه کار وکړو نو اوس د نظام ملاتړ چې نه کوې څه شی کوئ لارم څه ده یا په زور راغلی یا په رضا راغلی یا په هر قبله شو خو خلک دې راغلي که نه همدا نظام داره میاشت کې نظام بدلولی شي قمندان صاحب زه تا نه مننه کوم د خیره بس د ایران کې چې پروت دی دلته بس یو توکل په الله کا یاره دومره به بد خلک نه لکه څومره چې دا خلک ورپسې اوازې کوي او زه د خپل د طالبانو نه دا هیله بیم کوم په زموږ میډیا کې دې شي څوک طالبان ناست دا ورور یې نماینده دی چې دا د عفو ټکي ته لري کې صلح غاړه غوټی شي غاړه غوټی شي کنه لکه هغه کې خیل دي کنه چې هغه دوه جانبین یو بل نه مړي وکړي و د دوی ترمنځ روغه وشوه صلح وشوه صلح ډېر د الله برکتونه دي د الله په کتابونو کې بار بار راغلی دی د حدیثو کې بار بار راغلی دی او که عفو شي دا بیخي یو طرفه خبره شي صدقانه ما د کار ټیم پوره شو ته ور وته لجاره که سوال لرې مهرباني وکړه ته خبر راکولم مننه صلح عفو سوي ده اوس هو مشکل حل د فعلا جنگ دوام نه لري نو په دې به اتنه غږیږي چې چا کول او څه کول او ایته خبره د تراب سره چې مړی را باسه او دغه نور په وزل کې چې مړی را باسه نه مرګ خو ورکی ګوره جنجونو د لیکانو پانتونونه هر څه کبندي خو قراري
زه په ضمانت درته وایم چې موږ تاسو پیشرفت کوی شو. جمهوریت کې مکتبونه هر څه خلاص وو، پیشرفت مو وکړو، خو ټول جنګ لاړې ختم شو، قانون جنګ ټولو خوړل، هر څه پیشرفت یې ختم کړو، هر څه مشکلات شته. داسې زه نه وایم لنډغر اوس هم شته، مشکلات اوس هم شته، خو الحمدلله زه په دې په اختر کې خوشحاله یم چې جنګ نشته. نور کله موږ تاسې د اختر 3 ورځې وربند ته هر یو به دغه غوښتنه کوله او څومره به ورته خوشحاله وو. حد اقل جنګ خو نشته، یا یې هغه په چوکۍ یا هغه په چوکۍ موږ تاسې ته هغه شی ولاکه ورسېږي، لکه کوم چې مثلا غټایټو ته رسېږي یا نورو مشرانو ته رسېږي. او خدای دې وکړي چې دا مشکلات دومره حل سي چې کوم ورونه چې خفه دي یا په بهر کې دي او ټول راسي. او له دونه زه دا معذرت غواړم چې فعلا به ګنجایش نه وي، ځکه بودیجه کمه ده، پیسې کمې دي، هغه مصرفونه اوس نشي کېدلی چې هم زړې اردو ته ځای ورکړي، هم نوي اردو ته مسوي. نو مشکلات شته، خدای دې وکړي چې ټول حل شي او موږ تاسې به دعاوې کوو. یو څوک دې په کرامت هم نشته دی چې په کرامت باندې راځي حماسي سره رابطه کې کرامت په سره غالي. طالب جان وروره مثال اقتصاد زموږ خراب دی، اقتصاد هغه افغانستان کې شته، پوهان شته. تاسو وزیر زموږ وزیر صاحب چې دی د ننګرهار حضرت عمر زاخیوال پوهه دی، داسې وزیران راولي مالي وزارت کې تاسو مناسب کېنولې په مالي وزارت کې هغه څه پوهېږي هغه څه پوهېږي پوه خلک راولي په یو کال کې. مراد صاحب زه پوه خلک ورکوم. طالب جان یو وخت نه سم تراس هم زم وخت غرمه د ممکن موږ کو خیره طالب جان په هرال وزارت مالیه کې په یو کال کې زور انتظار کوم، په یو کال کې ضمانت کوم، ستاله ټول اردو 3 لک اردو ما زور کوم په یو کال کې. د خلک شته تا دا ویسي دي مولا صاحبان په کتاب فروغ قربان شو، مولا صاحبان ته احترام لرم، هغه اقتصاد نه فارغ شوی، هغه د مدرسې نه فارغ شوی دی، هغه د مدرسې نه فارغ شوی. قربان شم طالب جان غني دي راولي دغه جنمات بوګاچو مرزمه همدغه سیستم د جنمات بوګاچو نه یو شی نه کوم ته انشاء الله علیه کې ولا غني کا پاسو غني دي راولي. صدقه صاحب دا طالب جان ور چې عسكر به سربازي دا رورم جنگ نه غواړي، دا مو جنگ بیزار دي. چاته زی ګټه چاته زی سپکاوي شاته نه کومه هغه غټخېټي په دولت کې چې دي په امارات کې دي ګټه غوته زی غټخېټي په دولت کې په امارات کې دي. خو نن تاشر غني بابا راشي زه پوهېږم وطن جوړېږي څوک نه پرېږدي، خارجي پالیسي مخکې ما اشاره وکړه خارجي پالیسي نه پرېږدي. خبره خوږه دي. ډګروال صاحب طالب جان صدیق خان ټول مننه کوم، ان شاء الله به سره